بیا هم سلامونه او نیکې هیلې دوستانو. امان الله مزای ستاسو په چوپړ کې د کود لغوت سره. دوستانو په یاد ولرئ چې ټول درسونه مکمل نوی اپډیټ 19 د اپریل 2021 کال ده. دوستانو څوک چې غواړي چې کود لغوت پاس کړي نو خپل هڅه کوئ او خپل همت د لاسه مه ورکوئ، انشاءالله به خپل مطلب ته رسیږئ. نو دوستانو هیڅ هم په ژوند کې زر تر زره نه کیږي، باید هڅې وکړو، بار بار تکرار وکړو، یو څه به لاسته راسي. نو دوستانو دغه کوم کود لغو چې موږ تاسو سره کار کوو دا ځینې سوالونه پکې تکراري، خو دا مهمه خبره نه ده، دا همداسې د اتوماتیک د خپله د اپلیکیشن د خوا نه ده. بیا هم په هر صورت راځئ چې شروع کوو په درسو باندې. نو تر څو چې شروع کوو تاسو نه هیله کوم چې چینل سبسکرپشن د یاده مه وباسئ، او کوم دوستان غواړي چې دغه سایت معلومات مانه واخلي، نوم یې مانه واخلي، نو دوستانو ته ویل کیږي چې په کومنټ کې مات سره خپل واتساپ شماره شیر کړئ، یا به زه خپل واتساپ شماره تاسو ته کېدم، نو تاسو ته شخصي دغه معلومات زه درکولی شم، ځکه چې دا کېدای شي چې چیرته کاپی رایټ مشکل یا مثال د خبرې خلکو شخصي ډیټا ده، نو ځکه زه د دې سایت نوم په ویډیو کې نشم کېښودی. نو کوم دوستان دی بیا هم چې دغه آرزو لري چې دغه سایت څخه درس ووایي او یا خپل کود لغو لاسته راوړي، ما سره تماس نیوی شي. دوستانو همدومره خبرې بس ده، راځئ چې شروع کوو عملي بخش کې. Pour aller tout droit, je me place sur la voie de gauche, réponse A, sur la voie du milieu, réponse B, sur la voie de droite, réponse C. دوستانو ویل شوی ده د مخامخ تګ لپاره زه به کوم سیمه یا کومه لاره نیسم. A sur la voie de gauche چپه لاس نیسم. B sur la voie de milieu منځنۍ لاره به نیسم. sur la voie de droite او یا ښي لاس به نیسم. دوستانو کوم کسان چې ډریوري کوي همیشه په یاد وساتئ هغه بهترینه لاره دا ده چې همیشه علایم، اشارې، وکتورونه د ټولو شیانو ته توجه وکړئ، په خپله ډریوري به صحیح. تاسو دلته د ډریور مخې ته وګورئ، دا اشاره ده مخامخ هم تللی شي، ښي لاس ته هم تاویدی شي، سم دی. او دا بل منځنی چې دا به ځان ته مخامخ تللی شي، او دا چپ آخري غاړه چې دا مخامخ هم تللی شي، خو چپ غاړې ته هم تاویدی شي. خو څنګه چې موږ تاسو ولوسته چې قاعدې راست برچپ، قاعدې راست برچپ نه مطلب دا د ورونو چا چې ترافیکي درسونه په افغانستان کې لوستی هغې ته پته ده چې قاعدې راست برچپ دا ښیي چې همیشه کوشش وکړئ د سړک هغه مکمله ښیښې غاړې نه استفاده وشي. نو موږ تاسو لپاره بهترینه جواب کوم ده؟ سی sur la voie de droite. دلته ورونو تاسو ته پوره معلومات درکړل شوی ده، څوک چې غواړي بیا هم دا معلومات واخلي کوی شي چې ویل ولي. Je klaxonne, réponse A. Ou je freine, réponse B. دوستانو په سړک روان یاستئ او دا یوه زنانه ده، چتری د پاسه ده او ستاسو موټر د مخه ده، نو تاسو به څه کوئ؟ هارن به کوئ او که به بریک نیسئ؟ نو دوستانو تاسو ته خو طبعا معلوم ده چې زموږ تاسو وطن کې چې څوک داسې موټر مخې ته برابر شي هارن به دومره ټینګ نیسو چې تر څو یا به د هارن زړه وچوي او یا به د عکس زړه وچوي او یو څو کنځاګانې ورسره وي. خو دلته موږ تاسو دا قانون نه ده، دلته به دې ته احترام کوئ او ته به بریک نیسئ تر څو چې هغه د سړک څخه تیر شي. L'acuité visuelle minimale en vision de loin pour conduire est de 2 dixièmes, réponse A, de 5 dixièmes, réponse B, de 10 dixièmes, réponse C. کم از کم د سترګې تیزوالی د لرې کتلو دپاره څومره به وي د ډریوري قانون کې؟ 2 پر لسي، 15 پر لسي او که 10 پر لسي. دوستانو کله چې زموږ ستاسو سترګې ضعیف وي او هغه کم از کم اندازه چې ده هغه 15 پر لسي،
معلومات یې دغه ځای کې ده تاسو کولی شئ چې پوره معلومات څوک چې غواړي او شوق یې لري چې پوره معلومات یې ولولي کولی شي د ښي غاړې ته په دغه معلوماتو کې دې ولولي د دې عینک نه لاندې دا وینئ دا هم پیاج ده لکه تکراري سوال ده دا مخکې سیریز Lorsque j'aborde un péage, je désactive le régulateur de vitesse. Réponse A. Je désactive le limiteur de vitesse. Réponse B. Je choisis ma voie en fonction de mon mode de paiement. Réponse C. Je suis sûr de ne pas rencontrer de piétons. Réponse D. دوستانو سوال دا ده کله چې زه پیاج ته رسیږم A. Je désactive le régulateur de vitesse زه به خپل د ویتس رégulateur مړه کوم او که نه هو Je désactive limiteur de vitesse آیا زه به هغه بندوم او که نه دوستانو limiteur de vitesse څه ته ویل کېږي limiteur de vitesse هغه اندازه سرعت ته ویل کېږي چې کله تاسو دا فعال کوئ او تاسو سرعت د دغه نه پورته لاړ سي کله چې پورته لاړو ستاسو موټر یا ستاسو سویچ بورډ نه به یو غږ یا به یو ساوند او یا به یو الارم به وځي چې ستاسو سرعت پورته تللی ده سرعت دې صحیح که نو دا خو دا جواب صحیح نه ده سی Je choisis ma voie en fonction de mode de paiement زه به هغه لار انتخابوم چې په هغه طریقه زه پیسې اچوم ما تاسو ته په هغه مخکینی سیریز کې ویلې چې موږ تاسو څو طریقې سره کولی شو چې پیسې واچوو مثال خبرې کولی شو چې د کارت د طریقې نه واچوو د همدا شانتې د نختې پیسې ورکو او یا یو خپله سپیشل کارت لري هغه واخلو ورته نو A او C سمه ده او D چې ده Je suis sûr de ne pas rencontrer de piétons Je serre à droite de ma voie. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens la vitesse. Réponse C. Je klaxonne. Réponse D. دوستانو سوال دا ده تاسو دا ځای وینئ ما په تیر درس کې تاسو ته ویلې چې کله ساحه محدودي مطلب دا د ساحې نه چې تاسو د سړک وړاندې ځای ونه وینئ نو تاسو په هغه کې دیپاسمان نشئ کوئ په فارسی کې ورته یا په دری کې ورته څه وایي سبقت وایي مطلب دا ده چې کیدای شي دا د دغه غونډۍ شاته بل موټري یا موټر سکیل والا یا بایسکل والا یو ته چې کله سبقت کوي نو هغه به موټر ووهي دا قانون کې نشته خو دلته دا زمونږ دغه آینه کې وینئ دلته د شیشه کې دا اشاره یې لګولی او دی غواړي چې تا نه سبقت وکړي تا نه تیر شي تا د موټر نه وړاندې لاړ سي اوس ته څه کوې نو A Je serre à droite اوس په ته یو احترام کوې که نه ته خو نه غواړې چې حادثې وشي نو ته به لږ ښي غاړه نیسې B Je ralentis ته به لږ سرعت به کموې C Je maintiens la vitesse دا کوم سرعت چې زه لرم هغه به ونیسم نه که نه خو دلته دې وویل چې زه سرعت کموم نو بیا ولې هغه سرعت کوې D Je klaxonne که ته څومره هارن وکړې هارن خو فایده نه کوي ځکه چې هغه سړی په ورخطا کې ده نو غواړي چې زر لاړ سي نو ګوره جوابونه هم سمه ده او که نه Cette installation est autorisée même si elle est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. داسې کېناستنه وایي جواز لري که چیرې هم موقتي یې موقتي یعنې څو دقیقو دپاره یي یا یو څومره لارې دپاره یي دوستانو څوک چې ډریوري ته کینی حتی که چیرې جمپر هم په ځاني هغه حالت هم صحیح نه منل کیږي نو دا انستالاسیون چې د ده دا جواز نه لري دا به نو نیسو Depuis le dernier plan, j'ai effectué moins de 400 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois faire une révision dans 29 600 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دا سویچ بورډ ده که نه په دغه چپ کونج کې
د چاپ کونج کې وینئ چې 308.8 کیلومتره. نو دلته موږ څخه سوال دا ده depuis le dernier plan j'ai effectué moins de 400 کیلومتر. د هغه وړاندې د تیل ډکولو نه وروسته ما وایي د 400 کم کیلومتره ګرځېدلی یم. پس بالکل صحیح ده که نه؟ صحیح ده، 400 کم ګرځېدل شوی. بیا دغه ښي غاړې ته تاسو پام وکئ 9600 لیکل شوی ده. دلته یې لیکلی ده je dois faire une révision d'un 29600 کیلومتر. زه مجبور یم چې خپل د موټر یو چیکاپ وکړم په مستري باندې 100 کیلومتره بعد 9600 کیلومتره بعد. بالکل ګور جوابونه صحیح ده او که نه؟ De préférence, je fais monter les enfants dans le véhicule du côté du trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو بخښنه غواړم د شا د غږ دپاره. وایي دا ترجیح ورکول کېږي چې ماشومان خپل موټر ته خیژوئ نو د کوم غاړې نه جګ کوئ. مطلب دا ده چې د عمومي سړک چې موټر تګ راتګ پې کوي هغې خوانه او که د پیاده رو د خوانه، لکه دا کوم چې خلک په خپو پې ځي ورځي نو هغه ښه لاره کوتې ته خطواغه ده که نه؟ پس دا به ونیسو. Lorsque le régulateur est actif, je replie mes jambes sur de longs trajets. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو دلته سوال دا ده وایي کله چې زما ریګولاتر د ویتس اکتیف وي نو وایي زه د خپل خپه د اکسلیټر د شانه ټولوم. د جواب به څه شي ستاسو په نظر؟ دوستانو همیشه چې تاسو ډرایو کوئ خپې به یا به د بریک سره یي او یا د اکسلیټر سره ساتئ نو خپه به ترې نه ټولوئ ځکه چې یو ضروري یو عاجل یو خبره کېږي نو زر تر زره به تاسو خپل موټر کنټرول به په لاس لرئ. نو مطلب ده کې دلته نه. Les véhicules devant moi sont à l'arrêt. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو ازما د مخه موټر اشارې سرې دي. دنه مطلب دا ده چې هغه برک یې نیولی. نو دلته به زه څه کوم؟ زه به خپل د دتخس اشارې لګوم او که نه؟ دوستانو کله چې ستاسو مخې ته دغسې یو حالت راسي چې مخې ته یا موټر لاره بنده کړي یا مثال د خبرې همداسې کیدی شي چې ډېر شیان یا یو بایسکل برابر شي یا یو څه برابر شي او تاسو لاره بنده کړي، په دغه حالت کې به تاسو فو د دتخس لګوی شئ. فو د دتخس کوم یو ګروپونو ته وایي؟ هغه ګروپونو ته وایي چې 4 واړه اشارې په عین وخت کې لګېږي او ګلیږي، هغې ته فو د دتخس وایي. La situation présente. Aucun risque. Réponse A. Des risques. Réponse B. Je serre à droite de ma voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. دوستانو بیا دغه حالت وایي مونږ ته مخه کوي څه؟ اوکیون دی ریسک هیڅ خطره نشته، دی ریسک او یا خطره مخه کوي. او ورونو دغه ځای کې وینئ دا کوم بایسکل والا چې دا زمونږ مقابل لوري ته روان ده او دا په یاد ولرئ کله چې د ښار دننه یاستئ بایسکل والا سره کم از کم 1 متر مسافه به ساتئ او کله چې د ښار نه د باندې یاستئ 1.5 متر قانون ده. نو ته خو وینئ چې دلته یا تاسو ټول وینئ چې دلته 1 متر نه برابریږي نو دا یو خطره برابر که مونږ تاسو ته. اوس وایي چې زه je serre à droite de ma voie. زه به لږ ښي خوا نیسمه. بالکل صحیح ده. نو جوابونه B او C صحیح ده. Un pneu sous-gonflé peut entraîner une surconsommation de carburant. Réponse A. Une usure moins rapide.
réponse B. Un risque d'éclatement, réponse C. ښه دوستانو 12 سوال ده وی on prononce un goufflet pour entraîner یو ټایر کم هوا چې ولري هغه به څه کیږي درې جوابونه یې ورکړی اول sur consommation de carburant زیات تیل به مصرفوي بالکل صحیح ده کله چې ټایر هوا یې کمی مصرف به زیاتی د تیل مصرف به زیاتی B un user moins rapide مثال د خبرې ډېر کم به سرعت کوي یا کم به سرعت کوي دا صحیح نه ده دریم un risque d'éclatement او خطره د دو وجود لري بالکل امکان لري چې ټایر وچوي نو A او C درست جوابونه ده Avant d'alerter les secours, je vérifie si la victime est consciente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Respire. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو ایده د مخه نه چې زه یو قربانی د حادثې ته نجات ورکوم نو زه وایي ځان مطمئنوم په دې خبره یا ایده نه مخه چې زه یو څوک ژوند وژغورم زه ځان په دې پوهېږم ای کانسیون چې هغه په هوش کې ده مطلب دا ده چې هغه هوش لري لا اوسه پورې زوفت نه ده یا د هوش وتی نه ده پس دا به ای صحیح دویم برخه کې ویل شوی ده چې غسپیغ نه مطلب دا ده چې تنفس کوي او که نه کوي نو کله چې تاسو ایده تنفس باندې ځان پوهوئ خپل غوږ به وړاندې کوئ ایده خوله ته چې دی هوا اوباسي او ننباسي او که نه بالکل صحیح جوابونه A او C ده Le régulateur est activé. Je le garde, réponse A. Ou je l'éteins, réponse B. دوستانو مخکې ما تاسو ته ویلې چې پیاژ دغه ته پیاژ وایي دغه د مخکې تاسو ځلې تاسو ته ما ویلې دلته خالي عکس د ویډیو نه ده چې وخوځېږي دلته وینئ تاسو دغه دلته د ما ماوس چې ده دلته ټي دلته د پیاژ د ټکټ او یا د هغه خپله کارت سره پیمنټ کیږي دلته هم کارت سره کیږي خو بیا دلته ځینې نور آپشنونه یې ځینې په پیسو کیږي ځینې مثال د خبرې د بانک په کارت کیږي هغه فرق کوي خو سوال دلته بل شي کې دا زه بل خوا موضوع ته لاړم بخښنه غواړم سوال شوی دا le régulateur est activé دغه régulateur د ویتس اکټیوې دا چې دا ما تاسو ته مخکې ویلې دا هغه آپشن ده چې مونږ تاسو ته یو آپشن راکوي چې دغه سرعت به مونږ ته په دغه موټروی کې لګوي مطلب دا ده چې دغه آخري سرعت زه دغومره پورې ځم هغې نه به پورته نه ځي یا مثال د خبرې په هماغه سرعت کې به تا ته یې ساتي نو اوس وایي کله چې ته دغه پیاژ ته ورسېدې نو ته به څه کوې ته به هغه هماسې لګېدلی ساتې او که ګل کوې نه هغه به ګل کوو Les feux de brouillard avant sont placés en 1, réponse A, en 2, réponse B, en 3, réponse C. دوستانو سوال دا ده le feu de brouillard avant sont placés وایي هغه د لوګۍ ګروپونه چې دا کوم ځای کې ده دوستانو لوګۍ باندې خو پوهېږئ که نه کله ناکله چې واورې هوا سړی او یا مثال د خبرې باراني یو قسم لوګۍ کته کیږي او هغه لوګۍ چې دا داسې مکمل فکر کوي چې یو لوګۍ لکه دود لوګۍ نه ده خو هسې لکه وریځ غوندې یو حالت ده نو هغې دپاره هغه کوم ګروپونه چې استفاده کیږي هغې ته بوغیاغ وایي و سوال دلته ده چې وایي دغه بوغیاغ ګروپونه کوم یو ده یو دوه درې نو دا درېیمه ګروپ چې ده دا د بوغیاغ ده دا ګروپ دا درېیمه درجه یا درېیم نمبر چې پې وهلی
J'accélère. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'insère dans quelques secondes, réponse C. Immédiatement, réponse D. دوستانو وینئ دلته بیا هم یا اتوغوت ده یا غوت ناسیونال ده خو مقصد هغه عمومي سړک ته ننوتی تاسو نو دلته سوال شوی ده وایي ژاکسلر زه به اکسلیټر ورکوم او که نه سره د ده چې 4 کیلومتره په ساعت یې د سرعت ده خو حتما دا به کیدی شي چې اتوغوت وي مطلب دا ده چې موټروی ده چې سرعت به پورته کوي او په موټروی کې هغه کم از کم سرعت 80 کې ده نو خامخا به اکسلیټر ورکوي پس دا صحیح شوه وی به نیسو په دویمه برخه کې د سوال ویلی شوی ده چې je m'ensère dans quelques secondes immédiatement زه به دغه سرکو ته یا دغه لیکو ته ننوځم په څو ثانیو کې او که ډایرکټ ورننوځه نو دا به په څو ثانیو کې ننوځئ تاسو ورونو Pour sortir en sécurité depuis mon poste de conduite, je contrôle le rétroviseur extérieur gauche, réponse A. Droit, réponse B. L'angle mort gauche, réponse C. Droit, réponse D. دوستانو سوال دزی کې ده ویل شوی ده چې کله تاسو د موټر څخه وځئ نو خپل کومه ساحه به چک کوئ صحیح ده مطلب چې خپله کومه آینه چک کوئ دا آینه چې تاسو وینئ دته غټ خو ویزر وایي نو دا به د ښي خوا چک کوئ او که د چپې خوا د چپ خوا به چک کوئ او انګل موغ مثال د خبرې د موټر دا مخکینی موټر دا شا پمپر ځای وینئ دی ته انګل موغ وایي او همداشانته د هر موټر دغه وړاندې د پوز کوین ته هم انګل موغ وایي دا به چک کوئ او که نه د کومې غاړې د چپ غاړې بیا به د موټر څخه کېوځئ Le trafic est dense. Il est possible de garder activé le limiteur de vitesse, oui, réponse A. Non, réponse B. Le régulateur de vitesse, oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو ترافیک وایي ډیره زیاته ده مطلب دا ده چې بیروبار زیات دی دا امکان لري چې وایي زه خپل لیمیتر د ویتس وساتم تاسو ته مخکې ما ویل چې یو لیمیتر د ویتس ده یو ریګولاتور د ویتس ده لیمیتر د ویتس هغه ته وایي چې کله یو سرعت ته وټاکې او د هغې نه چې پورته لاړ شي نو ستا موټر یو غږ کوي یا یو الارم وهي چې ستا سرعت پورته شوه په دغه حالت کې ته خپل دا اپشن آن ساتلی شي یا لګېدلی ساتلی شي له ریګولاتور د ویتس دا موږ ساتلی نشو Ma conduite peut être perturbée si je discute. Avec mon passager, oui, réponse A. Non, réponse B. Avec quelqu'un au téléphone portable, oui, réponse C. Non, réponse D. دا امکان لري چې زه زما په ډریوري کې یو مشکل جوړ سي یا مثال خبرې یا زما په ډریوري کې یو اخلال راسي که چیرې زه خبرې وکړم د خپل مسافر سره المونږ تاسو په خبرو کې یعنی خپل سورلی سره هو avec quelqu'un un téléphone portable او که چیرې په ټلیفون کې چا سره خبرې وکړم هم زمونږ تاسو په توجه کې کیدی شي څه ګډوډي یا څه خبره راسي هو نو جوابونه A او C صحیح جوابونه ده La signalisation indique une réduction du nombre de voies. Par la droite, réponse A. Par la gauche, réponse B. Je suis bien placé, oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو سوال دا ده وایي la signalisation indique une réduction du nombre de voies دا کوم اشاره چې زیړ رنګ باندې وینئ او دلته هم وینئ نو دا موږ تاسو ته دا ښیي چې د ښي غاړې نه یوه لیکه یا یوه سرک به کمیږي دا د سرک یوه لیکه به کمیږي نو کوم غاړې نه کمیږي د ښي غاړې نه کمیږي که نه
بس تاسو چې داسې کمپیوټر ته ناست یاستئ یا ډریوري ته ناست یاستئ کومې لاس نه اوس کمیږي او د ښي غاړې نه کمیږي بس ښي خوا به نیسو ا بل جز د سوال دا ده je suis bien placé آیا زه په صحیح ځای کې یم او که نه بالکل زه په صحیح ځای کې یم. Le filtre à air propre du véhicule réduit la consommation de carburant, réponse A. Optimise l'efficacité de l'air conditionné, réponse B. Je dois le changer régulièrement, oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو خبره دا ده وایي دا د موټر د هوا فلټر چې ده د دې بدلول څه کوي A. réduit la consommation de carburant آیا دا وایي د تیل مصرف کموي او که نه B. optimiser efficacité de air conditionné او یا په ایر کنډیشن باندې اثر کوي نه دا د تیل په مصرف کې غټ رول لري. Je dois le changer régulièrement زه باید هغه په منظم ډول بدلوم بالکل بدله. La distance de sécurité doit être d'au moins 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B. À 130 km/h, elle est d'environ 78 mètres, réponse C, 50 mètres, réponse D. دوستانو سوال دا ده la distance de sécurité doit être au moins de 1 seconde 2 secondes. د سکیورټي ساحه یا د سکیورټي فاصله د دوه موټرو ترمنځ باید څومره وي 1 سکند او که 2 سکند. نو دوستانو همیشه په یاد ولرئ د موټرو ترمنځ سکیورټي ساحه چې دا 2 سکنده باید وي. بی جواب صحیح ده. à 130 km/h elle est d'environ په 130 کیلومتره پر ساعت دای تقریبا باید وي 100 متره فاصله وي. نو دوستانو دا په یاد وساتئ کله چې داسې یو نمبر تاسو ته درکول کیږي او تاسو ته وایي چې 100 متره وي دا ډېره یو اسانه طریقه د حساب لري. دا موږ تاسو وایي په دری کې ورته وایي که نه یکان دهن صدن د دې لسیزه خانه به اخلي او سلیزه خانه لکه 14 کېږي که نه نو 14 ضرب شپږ تاسو ته متر اندازه ښیي 14 ضرب شپږ 78 متره. نو 78 متره باید د مخکینی موټر څخه ته لرې اوسیږي. دلته تاسو ته معلومات درکړه شوی تاسو کولی شئ چې پوره ویلولئ. Je peux immédiatement dépasser le véhicule de police. Oui, réponse A. Non, réponse B. زه کولی شم چې په عاجل د دې پولیس د موټر څخه واوړم نه. Il est préférable de parcourir 2 km en ville à vélo plutôt qu'en voiture lorsque le trafic est fluide. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est dense. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو وایي دا ترجیح ورکول کیږي چې سفر وکړئ 2 کیلومتره په خارو کې په بایسکل او که په موټر کله چې ترافیک مطلب ترافیک نه دا ده چې بیروبار فلویدی یعنی کمی نو بهتره دا ده چې په ویلو لاړ شئ. صحیح ده. او که چیرې زیات همي نو 2 کیلومتره دا ترجیح ورکول کیږي چې تاسو په بایسکل او یا په خپل لاړ شئ. دلته تاسو ته پوره معلومات درکړل شوی ده کولی شئ چې ویلولئ. Lors d'un freinage d'urgence, l'ABS détecte une perte d'adhérence, réponse A, permet de garder le contrôle de la trajectoire, réponse B, bloque complètement les roues, réponse C. دوستانو ABS د انټي بلوکاج سیستم نه اخیستل شوی ده چې د بریک لپاره پکارېږي. وایي کله چې ABS نو دغه درې جوابونه به څه کوي. Détecter une perte d'adhérence
دا وایي دا د ځمکې نه کوم استکاک مطلب باندې خو پوهیږئ فزیک هم به لوستی کله چې یو شی د بل شی په مخ ورغړیږي هغه هلته نښلي دغه نښتو ته استکاک وایي د دغه دپاره ده نه. B. Permet de garder le contrôle de trajectoire. تاسو ته وایي دا اجازه ورکوي چې خپل کنټرول د ځمکې سره وساتئ. C. Bloquer complètement le roue. او یا دا چې مکمل ستاسو ټایر مکمل ځای په ځای بلاک کی. نو زه خو وایم بی به واخلو ګورو چې صحیح ده او که غلط. بالکل صحیح ده. Il neige. J'allume les feux. De position seule, réponse A. De croisement, réponse B. De brouillard avant, réponse C. De brouillard arrière, réponse D. دوستانو وایي دا واوره شوې ده او زه به کوم ګروپونه لګوم. د پوزیشن سول ځان ته د پوزیشن ګروپونه. دوستانو د پوزیشن ګروپونه هغه ګروپونو ته ویل کېږي چې د موټر دلته د ټایرو د پاسه یي او یا په دې ګروپونو د کنجو کې یي. B. د خوازما هغه خوازما ګروپونه ډیم ګروپونو ته ویل کېږي. موږ تاسو ورته ډیم او فول وایو که نه. ډیم ګروپونو ته خوازما وایي. نو بی صحیح ده. C. د بوغیاغ افان د موټر د مخې او د لوګی ګروپونه به لګوي او د شا د لوګی ګروپونه به لګوي. لا زیاتو معلوماتو دپاره تاسو دلته کولی شئ چې دا ډسکرپشن یې ولولئ. La mortalité routière est plus importante en agglomération, réponse A. Hors agglomération, réponse B. دوستانو سوال دا ده وایي دا د سرکونو مرګ یا د مرګونه چې په سرکونه کېږي زیات مهم کوم ځای کې ده؟ ښارونو دننه ده که د ښارونو څخه د باندې؟ نو ښارونو دننه ته آن اګلومیراسیون وایي او ښارو څخه د باندې بي اور اګلومیراسیون وایي. دوستانو کوم مړي چې کېږي د موټر د لارې نو دوه مړي په درې چې ده دا د ښار د باندې کېږي ځکه چې سرعت زیات یې موټر چې ووهي ځای په ځای کس مړي. نو سوال ګورو جواب صحیح ده او دلته هم تاسو ته دا ښودل شوی ده. En tant qu'automobiliste, vous devez être plus vigilant lorsque le tramway est arrêté, réponse A, circule, réponse B. سره یې ده چې تاسو موټروان یاستئ ته باید ډېر هوښیار اوسیږئ چې تراموی څه شی A ولاړي او که B ګرځي. دوستانو کله چې تراموی ودرېږي خو بس تاسو پوهیږئ چې هر څوک ترې کښته کېږي او بس هر څوک خپل کار ته منډې وهي او کله ځینې دوکانونو ته منډې وهي ځینې یاوس او ځینې رندېوګانو ته منډې وهي. نو کوم حالت خطره کې ده؟ خو بس تاسو ښه پوهیږئ چې کله چې ترام ودرېږي خطره زیاتېږي. نو A جواب صحیح ده. Il n'y a que des passagers adultes. Je verrouille la sécurité enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'installe les plus grands sur la place centrale. Réponse C. Sur les côtés. Réponse D. ټول ځوانان ده یا ټول مسافرین چې دا ځوانان ده. Je verrouille la sécurité enfant. زه به د ماشومانو سکیورټي یا امنیتي هغه اپشن چې ده هغه به زه بلاک کوم. نو دوستانو دا خو وینې ټول ځوانان د څه ضرورت دغه ته نشته ضرورت به دا به نونیسو. ژنستال لا پلو ګران هغه کوم کس چې ډېر غټي هغه به زه چېرته کېنوم؟ د غاړو ته کېنوم که د منځي کې به کېنوم؟ نو دا به sur la place centrale نه sur les côtés هغه یو غاړې ته به یې کېنوې ځکه چې دلته ته خپل آینه کې به خپل د موټر شا ګورې او ستا مخه نیسي نو د دپاره sur les côtés. À 80 km/h, je parcours environ en 1 seconde. 15 mètres, réponse A. 24 mètres, réponse B. 35 mètres, réponse C.
دوستانو سوال ده په 80 کیلومتر پر ساعت وایي زه لاره طی کوم په 1 ثانیه کې. مطلب دا ده چې په 1 ثانیه کې زه به 100 متره مخکې ځم چې زما سرعت 80 کیلومتره وي. ما مخکې تاسو ته فورمول وښوده چې یا یویز لسیز سلیز په دې طریقه که نه. نو دلته اوس یویز او لسیز لرو، سلیز نشته، ځان ته لسیز خانه به یې اخلو او په څو کې به یې ضربه یې؟ په 3 کې به یې دلته ضربه یې. صحیح ده؟ نو 3 په 8 کې د 40 راځي. بی جواب صحیح ده. Pour connaître le type d'huile moteur à utiliser, je consulte la notice du constructeur. Oui, réponse A. Non, réponse B. د موټر د تیل د پیژندګلو لپاره زه به د هغه منوال او یا د هغه کتابچه به لولمه. بالکل صحیح ده. نو هغه کې به هر څه لیکل شوی چې دا موټر پټرول ده، ډیزل ده، که هر څه ده. نو ګورو چې جواب زمونږ ته صحیح ده او که نه. Je vais tout droit à l'intersection. Le feu est vert. Je continue dans ma voie. Réponse A. Je m'arrête immédiatement. Réponse B. J'allume le clignotant droit. Réponse C. دوستانو دلته ویل شوی ده je vais tout droit. tout droit نه مطلب دا ده چې مخامخ به ځمه زه. توغنې نه ده، tout droit ده. صحیح ده. نو کله چې ته مخامخ ځې à l'intersection le feu est vert. نو په دغه څلورلارې کې ګروپ وایي شنه ده. زه به څه کوم؟ A. je continue dans ma voie. زه به په خپل لاره کې روان یم او که نه. بالکل صحیح ده، روان اوسه. یو جواب صحیح. دوهم B. je m'arrête immédiatement. زه زر تر زره به درېږم. نو کله چې اشاره شنه وي نو څه ضرورت لري چې ته ودرېږې؟ غلط. C. je allume le clignotant droit. زه به د ښي غاړې هغه د تاویدو ګروپ لګوم. نو ته خو مخامخ ځې، د ښي غاړې ګروپ به څه ته لګوې؟ زمونږ تاسو جوابونه به کوم یو صحیح؟ A. Ce véhicule transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur du camion peut me voir. Oui, réponse C. Non, réponse D. دا موټر چې دا وایي دا خطرناک مواد ځان سره ترانسفر کوي یا ځان سره وړي. خطرناک مطلب نه دا ده چې یا به د کې ګازي یا تیلي یا داسې نور شیان کیدی شي. نو دوستانو کله چې کوم موټر خطرناکي د هغې شاته د اور علامه وي، هغې سره یو کوډ لیکل شوی، نو دا چې دا هیڅ نشته پکې، نو دا به نو نیسو، یعنې خطرناک مواد یې دننه نشته. Le conducteur de camion peut m'avoir. د دې ډریور کولی شي چې ما وویني. نو کله چې یو کمیون دا شیشه چې تاسو ته ښکاره شو، دا کوم شیشه چې د دې کمیون ده، دنه مطلب دا ده چې تاسو هغه ډریور ته ښکاره یاستئ. نو دا جواب هم صحیح ده. Je bénéficie de la priorité de passage. Réponse A. Je continue à la même allure. Réponse B. Je passe dans la voie de gauche. Réponse C. Je freine. Réponse D. دوستانو په دغه حالت کې ویل شوی A. Je bénéficie de la priorité de passage. کوم حق اولیت چې زه لرم زه به یې دنه استفاده کوم، خو بس استفاده وکړه. B. Je continue à la même allure. زه به په همدغه خپل سرعت کې ځمه، د کار نه لرو. Je passe dans la voie de gauche. زه به چپ خواته واوړم. چپ خواته امکان نه لري، تاسو دې آینه کې وینئ دلته بل موټر نږدې ده، دا چې ته واوړې موټر ټکر کوي، دا هم نه. D. Je freine. زه به لږ شانته بریک مرک به کوم. ګورو جوابونه صحیح ده. بالکل. Circuler au maximum de la vitesse autorisée en agglomération me fait gagner beaucoup de temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. سوال دا ده
وایي کله چې زه په ښار کې هغه اخري سرعت کې زه موټر وځغلوم نو زما وخت به بچت شي. نه، دا جواب صحیح نه دی. Suite à une infraction, l'agent me retire mon dernier point. Mon permis est immédiatement retiré. Réponse A. Encore valable. Réponse B. د یو سرغړونې په نتیجه کې هغه څوک چې مسؤل ده هغه زما آخري پوینټ یې هم رانه واخیسته، نو زما د موټر ځغلولو جواز به بیا هم کار ورکوي او که زر تر زره رانه اخلي. نو په ای جواب کې ویل شوی چې زر تر زره نه به نه اخلي، بی کې ویل شوی چې نه اوسه پورې هم کار کوي. بی جواب صحیح ده. دا به تر هغه وخته پورې تا ته صحیح چې تا ته په لط ریکمونډې باندې خط به د پرافیکټور نه راځي او تا ته به وایي چې نور ستا جواز ختم شو. هغې نه بعد بیا به ته نور دوباره کود لغو پاس کوي. Je mets ma ceinture. Dès que je m'installe au poste de conduite, réponse A. Une fois mes réglages de siège, volant et rétroviseur effectués, réponse B. Une ceinture bien positionnée doit être détendue. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو سوال دا ده je mets ma ceinture. زه خپل کمربند ږدم کومه سي. دا کې je m'installe au poste de conduite دا چې زه کېناستم ډایرکټ زه باید خپل کمربند وتړم؟ نه. B. Une fois mes réglés de siège, volant et rétroviseur effectués. کله چې تاسو کېنئ اول به سیاج کوئ یعنی کېنئ په چوکۍ، بیا به ولان نه مطلب دا ده چې تاسو خپل خپې برابروئ. که چیرې زنګنونه هم چیرته بندیږي هغه برابروئ، خپل ځان ښه راحت کوئ. او بیا په دریم حالت کې rétroviseur خپل آینې برابروئ او بیا به خپل کمربند تړئ. نو بی جواب صحیح ده. Une ceinture bien positionnée doit être détendue. هغه ښه کمربند تړل هغه ده چې وایي ته پکې ډېر راحت اوسېږي. نه. Le feu tricolore est en panne. Pour tourner à gauche, j'avance lentement. Réponse A. Ou je m'arrête immédiatement. Réponse B. دا ترافیک اشارې چې دي وایي دا خراب دی. نو اوس به څه کوم؟ j'avance lentement زه به سلو ځم. B. je m'arrête immédiatement او یا به زه ځای په ځای درېږم. نه، آهسته آهسته به ځو. دا سوال بیا هم تکراری ده د اتیر سیریز نه. La vitesse va être limitée à 50 km/h. Réponse A. 70 km/h. Réponse B. Je m'arrête au feu. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. دوستانو دا ویل شوی ده چې وایي سرعت موږ تاسو ته محدود شوی څومره؟ 80 کیلومتر پر ساعت که 50 80 کیلومتر. دلته تاسو دا اشاره وینئ. بیا ویل شوی ده je m'arrête au feu. آیا زه به دلته د اشاره او یا د چراغو سره به درېږم؟ نه. Le stationnement derrière le véhicule gris à droite est interdit. Réponse A. Autorisé. Réponse B. دوستانو سوال دا ده وایي زه کولی شم چې د دې موټر شاته خپل موټر پارک کړم یا پارکول د موټر شاته انتقدي منع ده او که جواز لري؟ نه، انتقدي ده. بیا هم دوستانو دا و د دې سیریز پایله. بیا هم که چیرې موږ نه کوم غلطي شوی موږ هم دلته ناست یو تاسو نه څه زده کړو. نو که چیرې څه کمبود دي زیات دي تاسو په کومنټ کې موږ سره شیر کوی شئ.
نو د لا زیاته ویډیوګانو د کتلو لپاره چینل سبسکرپشن مې هېروئ. نو تر بیا لیدو پورې په خدای پاک هم سپارم. خدای په امان دی.